پرې دی وای کنه په خیبر پښتونخوا کې چې څومره معدنیات دي د پښتنو حق دی پښتانه چې غواړي چې چاله ورکوي نو غوړي ورکول شي دا چې د امن په جرګه کې دا بیان ورکو او څو ټاپکونو سره خبرې کوم کنه ویډیو سره مکمل وګورئ هغه عجیب الفاظ استعمال کړي دا خبره به هم کړله چې زه په خپل مقصد کې ضرور چې دنو کامیابېږم زه به د عمران خان سره هم ملاوېږم او زه به چې دنو د خیبر پښتونخوا پولیس چې نو دیول به چې دنو زه اسلحه ورکوم زه به لګاړي ورکوم او بل خبره به دا کړل چې اسټابلیشمنت لګي کنه معنا کار کوي کوشش کوي چې ته دین ورسته شه ته د پښتنو د لپاره کار مکو یار ویډیو سره مکمل ګوره په 100 ټاپکونو سره خبره کوم یار په کار کې چې کومه د امن جرګه او په کې چې دا خبره کړله وای په خیبر پښتونخوا کې چې څومره معدنیات دي د پښتنو حق دی چې پښتانه غواړي چاله ورکوي نو هغه ورکول شي چې چاله نه ورکوي نو هغه نه شي ورکول څنګه چې تاسو ته پته ده په پښتنو وای چې څومره ډرون حمله کیږي وای دا صرف په دې وجه باندې کیږي چې په پښتونخوا کې چې د معدنیات ډیر زیات دي دا سویل پرې د وای معدنیات په ډیر زیات دي د وجه نه چې د پښتنو باندې سره ظلم زیاته کیږي او پښتنو چې د دا حق پښتنو تحصیل له پښتانه چې چاله معدنیات ورکوي چې چا سره تعلق ساتي دا سره بساتي پښتانه چې د خپل خاوري او خپل اختیار دي دا چې سویل پرې دا خبره کړل مرګور بل خبره به کې دا کړل کنه چې دلته خیبر پښتونخوا کې چې څومره پولیس دي دیول موږ اسلحه ورکو چې دوی مضبوط شي بل خبره دا کړل چې دیول موږ گاډي ورکو چې گاډي ضرورت دی ته ډیر زیات دی بل خبره دا کړی دا کنه چې اسټابلیشمنت لګي کنه ما عمران خان سره نه ملاوي کوشش کوي چې عمران خان سره ملاو شو کوم نه ملاويږي و چې تر پښتنو لپاره کار مکوا ته چې د خپل خبرې نه واوړه چې کوم خبرې کې دا خبرې ځنه ته مکوا چې موږ سوای نو هغه به ته کې سویل پرې دا خبره کړله هغه چې د پښتنو لپاره لګیا یم او پښتانه زما سره ولاړ دي زه بچرته هم د خپل مقصد نه د خپل مقصد نه چرته هم لري نشم عمران خان چې په دې کرسي باندې کېنول یم د پښتنو لپاره کېنول یم ځکه چې د پښتنو عمران خان لوټ ور کړو مخکې بل وزیر اعلی او هغه به اسټابلیشمنت خبره منله نو هغه چې د عمران خان سره به هم ملاو هفته په هفته باندې او دا چې د اسټابلیشمنت خبره نه مانی دا چې د عمران خان په شان بالکل هغه شان چې د الفاظ استعمال لکه څنګه چې عمران خان استعمالو الله پاک دې خیر کې دې ته هم خطر ده په دې پسې چې د هم ډیر زیات کوشش شروع ده او دا چې د پښتنو لپاره لګیا دی دا چې پښتانه چې د یو ځای شي او دې چې د پښتنو چې کوم حق ده دا پښتنو ته میلاو شي الله پاک دې خیر کې په کار کې کوم جلسه شو د پای کې د بنګ اعلانونه کړل او ډېر عجیب الفاظ استعمال کړل ډېر عجیب خبرې کړې دي نو د وخت چې په خبر پښتونخوا کې ډېر جلسې شروع کړې دي ځکه چې هغه وزیر اعلی شوی دی نو خامخا خلکو ته د پہچان لپاره چې هغه جلسې کوي خلکو ته بځي چې هغه ته کارونه کوي نو دی وجه چې هغه جلسې شروع کړې دي الله پاک دې خیر کې ځکه چې کوم بیانونه شروع کړل کوم الفاظ استعمالي د عمران خان په لار باندې روان دي نو الله پاک دې ته خیر کې چې څوک ته نقصان ونه رسي ځکه چې پرشر په هم ورچي الله پاک دې خیر کې چې دا چې د خیبر پښتونخوا لپاره د پښتنو لپاره کار کوي او دا چې